د مقاومت جبهې مشهور قومندان وژل کېدل د جنرال موبین او نورو غبرګونونه وایي د بغاوت سزا مرګ دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د اکمل امیري په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ کې د یوه قومندان په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژلي دي. د طالبانو حکومت دفاع وزارت په ټویټر یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د 314 مرکزي قلوردو د 221 شهید افتاب فرقې مجاهدینو د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د بغاوتګرو د یو قومندان اکمل امیري په شمول 8 تنه ووژل شول. طالبانو د بغاوتګر اصطلاح کسانو ته کاروي د دوی د حکومت خلاف وسله پورته کړې ده. طالبان وایي په دغه عملیاتو کې یو راکټ، 2 پیکاپې، 4 کلاشینکوف، 2 کارمیلې او یو د شپې لیدو دوربین د مجاهدینو لاسته راغلي دي. د یادونې ده چې اکمل امیري د جمهوریت پر مهال د ملي اردو افسر خو د 2021 اګست کې واک ته طالبانو له راګرځېدو وروسته پنجشیر ته ولاړ او وسلوال مقاومت پیل کړ. د نوموړي وژنې ته په خواله رسنیو کې ډېر غبرګونونه هم خپاره شوي دي. جنرال موبین لیکلي اوس افغانستان پیاوړی ځواکونه لري او د هیواد هیڅ ځای کې هیڅوک هم د بغاوت اقدام نشي کولی او که چیرته وکړي نو د مقاومتیانو په برخلیک باخته کیږي. په همدې حال یو شمیر تاجکان پر احمد مسعود او د مقاومت ډلې پر مشرانو نیوکه کوي او وایي چې خپله په فرانسه او تاجکستان کې بنډارونه کوي خو د غریب بچي پر طالبانو وژني. مولوي ضیاء الرحمن لیکلي اکمل امیري او ورسره بغاوتګران بېګا د خپلو اعمالو په سزا ورسېدل او د یهودانو ورکړ شوی پلان یې نیمګړی پاتې شو. افغانستان الحمدلله اوس یو پیاوړی ځواک لري، هیچا ته به هم د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.